بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د کورلډا 14م کلاس ده. په دې کلاس کې به په داسې یو ډیزاین ټول باندې کار کوو چې څنګه کولی شو په کورلډا کې موږ داسې ډیزاین جوړ کړو. نو راځو وخت نه ضایع کوو، د سکرین مخې ته عملي کار پرې کوو. نو د ستاسو څخه مې یوازینۍ همدا درخواست ده چې کوم افغان وروڼه غواړي ډیزاین زده کړي نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ته یې راوبایلئ. نو وخت نه ضایع کوو، راځو سکرین مخې ته عملي کار پرې کوو. نو راغلو سکرین مخې ته، راځو عملي کار پرې کوو. د هغه دپاره به راشو، دلته یو سټار به واخلو. سټار دپاره دلته به راځم، دلته په شیپ ټول کې دلته دا سټار اخلم. د هغه دپاره به راځم، دلته په کیبورډ کې زه ورسره څه اخلم، کنټرول بټن نیسم چې صحیح سټار رسم شي، صحیح ده جوړ شي. بیا راځم دلته صحیح دلته به یو رنګ ورکړم، دغه رنګ به ورکړم او دلته به راشم دلته کاونټر ټول ته. په دې مې چېرته چې کلیک کوم نو داسې کرسر به داسې شکل ته واوړي. نو بیا راځم دلته تیار پریسټ تیارې جوړې شوي کورلډا کې تیارې الریډي پریسټ موجودې دي. که هغه نه راځو دلته کار اخلئ نو دلته راشي، په دې باندې پریسټس باندې کلیک کوئ. چې کله کلیک کوئ دلته موږ سره فلو ان ورډ ده، یو فلو آوټ ورډ ده، مطلب د داخل نه بیرون ته یا د بیرون نه داخل ته. صحیح ده. زه اول وایم چې فلو ان ورډ. که چېرته زه په دې باندې یو کلیک وکړم نو تاسو ګورئ چې په دې شیپ باندې داسې یو ډیزاین اپلای شي. صحیح ده. او که غواړئ چې نه څه وکئ، کنټرول زیډ وهمه بېرته. صحیح ده. او راځم دلته او څه کومه فلو آوټ ورډ وهم. نو تاسو ګورئ چې د شکل ته واوښته. ښه د دې ترمنځ فرق چې بېرته راځم کنټرول زیډ وهم. صحیح ده. چې زه کله کنټرول زیډ وهم بېرته عادي حالت ته به راشي. فلو ان ورډ د دې مطلب دا ده چې د بیرون نه داخل طرف ته. صحیح ده. ان ورډ د داخل طرف ته څه دا کاونټر سټیپس جوړ کا. لکه مثلا یو شکل دا شي، یو دا شي، یو دا شي، یو دا شي. نو د بهر نه داخل طرف ته که چېرته زه راشم دغه سلایډر دی زه واخلم. صحیح ده. او دې خوا ته یې راډرې کړم نو ګورې دا سټریپس به زیات شي، ګورې دا سټارز به زیات شي. که چېرته زه بیخي دې خوا ته یې راکش کړم نو تاسو ګورئ داسې بیخي زښته ډېر شول سټیپس. صحیح ده. او که چېرته زه دا کم کړم نو ګورئ دونه سټیپس زموږ سره پاتې شي. صحیح ده. نو د دې دواړو ترمنځ فرق دا ده. بیا بل موږ سره د څه ده تاسو د دې موږ سره آبجیکټ اوریجن ده چې تاسو یې دې ته څه ورکوئ، حرکت ورکوئ. خو دا موږ په هر هغه کې ویلي، هر ټول کې ویلي. نو الله دې وکړي چې تاسو په دې باندې ذهن خلاص شوی اوسي چې دې باندې حرکت ورکول کي او دې باندې سایز افقي عمودي سایز که زیاتوئ د دې څخه زیاتوی شي. بل راځو دلته موږ سره ټو سینټر ده. نو تاسو ګورئ دا شکل دلته ده لږ آزاده ده. که چېرته زه دا کلیک کړم نو تاسو ګورئ دا لږ څه کېږي، وړوکی کېږي. که چېرته زه دا لږ سایز یې غټ کړم او دلته په دې باندې اول دلته په دې باندې کلیک کوم. صحیح ده. او د دې د سایز لږ زیات کړم او دلته راشم ټو سینټر باندې کلیک کوم نو دا به بیخي د اولینی مرکز ته به بیخي دغه یو وړوکی سټار به د ټولو په سینټر کې راشي. صحیح ده. بل موږ سره دلته څه ده انسایډ کاونټر ده چې لکه څنګه چې موږ دلته دا ویلی وو. صحیح ده. د دې او د دې ترمنځ دواړه یو خبر ده. خو دې کې فرق دا ده که چېرته زه په دې باندې کلیک کړم نو دلته ګورئ دغه کاونټر سټیپس دا څه کېږي، ډسیبل کېږي. که چېرته زه راشم په دې باندې انسایډ کاونټر باندې به کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره د سټیپس آپشن موږ سره څه شو، فعاله شو. که چېرته زه دا کم کړم نو ګورئ دا سټیپونه موږ سره څه کېږي، کمیږي. تاسو د شکل ته ګورئ نو زه دلته تاسو ګورئ که چېرته دا زه زیات کړم نو ګورئ زیاتېږي. دلته موږ سره دا سټیپس زیات شول. سټیپس مطلب دا 1 2 3 4 5 دا سټیپونه د دې شکل نه پورته دا سټیپونه څه کېږي، زیاتېږي. او بل موږ سره چې دا آوټسایډ کاونټر ده. نو د آوټسایډ کاونټر د دپاره هم همداسې سټیپونه تاسو کولی شئ، زیاتوی شئ. صحیح ده. او که چېرته په دې باندې څه کوي بېرته سینټر باندې کلیک کړئ نه به سینټر ته راشي. ګورئ بلکل سینټر ته راغی. ښه بل موږ سره کاونټر سټیپس دي د آفسیټ ده وبښئ. آفسیټ چې ته وایي د یو شکل د بل شکل ترمنځ دغه فاصله چې ده، لکه یو دا سټار ده که نه، ګوره دلته که زه راشم د لږ نږدې راشم یو دا سټار دی، یو دا سټار دی، یو دا سټار دی. کرسر ته تاسو لږ څه وکئ، لږ فوکس وکئ، لږ غور وکئ. نو یو دا سټیپ شو، یو دا سټیپ شو. دغه سټیپونو ته آفسیټ وایي. صحیح ده. که چېرته تاسو دا کم کوئ، صحیح ده، او دلته راولئ دا سکرول پرې ودروئ او لاندې راولئ، مثلا دا زه راولم د 18 ته راولم نو تاسو ګورئ دا فاصله بیخي کمه شوه. او که چېرته دا لږ شاته کړم او دلته دا فاصله پرې زیاته کړم نو تاسو ګورئ بیخي دا څه شوه،
فاصله زیاته شوه. ګورئ هغه شکلونه کم شوه سټارونه او فاصله یې موږ سره څه شوه زیاته شوه. تاسو ګورئ څونه چې زیاتوم هماغونه زیاتېږي. بل موږ سره دا ده د کاونټر کارنر ده. کارنر دغه کونجونو ته وایي. دا کونجونه که غواړئ کرف کوئ یې د هغه باندې بېلته لاندې کیبورډ پې څه وکئ ماوس پې لیفټ کلیک پریس ونیسئ نو دا یو منیو به راشي. دلته که راوند کارنر اخلئ نو تاسو ګورئ چې دې حالت واوښته دا کونجونه یې صحیح ده. او بل که غواړئ چې دې حالت یې اړوئ نو تاسو ګورئ دې حالت ته واړوئ بېرته کنټرول زیډ وهم چې خپل حالت ته راشي. او بل موږ سره دا کاونټر کلر د کوالي د کلر په مطابق باندې کاونټر جوړ کړئ. دا شکل جوړ کړئ. د هغه ته به راځئ دلته کلیک کړئ لینیر کاونټر باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو دا خو الریډي لینیر ما سلیکټ کړی و او که چېرته راشي تاسو دغه دا واخلئ کلاک وایس نو تاسو ګورئ دې حالت ته به واوړئ صحیح ده. او که غواړئ چې څه کوئ دې حالت ته دې لاړ شي بېرته همدې حالت ته راځي. بل موږ سره تاسو کولی شئ آوټلاین ته یې رنګ ورکړئ. سور رنګ ورکوئ. ګورئ آوټلاین موږ سره څه واخیسته سور رنګ واخیسته او دلته راشم دا به کلیک کړم او لږ څو سټیپه دلته به ورکړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره څه شه دلته د سټیپونه یې زه ورته لږ څه زیاتوم صحیح ده. دا سټیپونه مې ورته زیات کړل او سایز به یې ورته لږ څه کم کړم صحیح ده. او اوس راځم دلته ګوره آوټلاین مې ورته سور که ګورئ تاسو د پورته د یو شکل چې د کوم ځای نه موږ سره څه کوي موږ آوټ سایډ اخیستی ده نو ګورئ د دې غټ نه داخل طرف ته موږ کاونټر جوړ کړی ده صحیح ده. او بل موږ سره ښه د دې آوټلاین شو. دلته که غواړئ چې مثلا دلته خپل د هغه رنګ ورته انتخاب کړئ د راځم ورته دغه رنګ انتخاب کړه نو تاسو ګورئ چې په دې یو کې دننه موږ سره د شکلونو مجموعه موږ جوړه کړه ځکه چې موږ کاونټر جوړ کړی ده نو په یو کاونټر کې موږ سره تقریبا یو دوه درې څو دي شپږ سټیپه دي. شپږ سټیپونو کې هر یو ځان ته رنګ اخلي صحیح ده. او بل موږ سره دلته څه د آبجیکټ ان کلر کریکشن ده. که چېرته دا تاسو کلیک کړئ او دلته راشي دغه انلاک ورته خلاص کړئ او که غواړئ آبجیکټ د اکسلریشن نګاه نه تاسو ورکړئ نو دا لکه لږ زیات کړئ نو تاسو ګورئ داسې تغییر به پکې راځي صحیح ده. او که غواړئ چې مثلا نه د کلر له نګاه نه تاسو ورته اکسلریشن ورکوئ نو تاسو ګورئ د کلر له نګاه نه تاسو کمولی شئ هم زیاتوی هم شئ صحیح ده. او که غواړئ چې نه بیخي دا کاونټر ته لرې کړئ خپل دغه صرف دغه داخلي دغه اسماني رنګ خپل سټار دې پاتې شي نو هغه نه دلته په دې باندې کلیک کړئ تاسو ګورئ بېرته همدې حالت ته راغی. نو دا یو وړوکی غوندې کلاس و. الله دې وکړي چې ستاسو ذهن پرې خلاص شوي وي. کوشش پرې وکړئ پریکټس پرې وکړئ. دې نه ډېر ښکلي ښکلي ډیزاینونه جوړېږي. په آینده کلاسونو کې پرې ډېر تفصیلي کار کوو. نو الله دې وکړي چې ستاسو ذهن پرې خلاص شوي وي. تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم. موږ په دعاګانو کې ساتئ. خدای په امان.